د روژې مبارکې میاشتې په راتلو سره د زابل ولایت ډېری اوسېدونکي له مسؤلینو غواړي ترڅو د نرخونو کنټرول ته نور هم پاملرنه زیاته کړي. بلخوا د یاد ولایت احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون صنعت او تجارت رئیس مولوي نذیر احمد حمزه وایي چې وخت پر وخت له بازار څخه لیدنه کړي او نورې به هم هڅې ډېرې کړي ترڅو تر خپله توانه نرخونه کنټرول کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي چې اوس یې کمیټې په ورځني ډول کار کوي او خپل ورځنی راپور وړاندې کوي. غړی مخکې پر دغه مجلس درلودی، زموږ د دغه کمیټو غړي مولوي صاحبانو اوس هم واستول، اوس هم لاړو مالورسي نظارت وکړي، د دې شیانو نرخونه وګورئ چې لوړ شوي دي، ولې لوړ شوي دي، پوښتنه او علت یې معلوم کړي. انشاءالله کوشش مو روان دی په دغه باندې روزمره نظارت کوو، روزمره یې څارنه کوو. همداراز نوموړی زیاتوي چې د چرګ د غوښې قیمت لوړېدل یوه عمومي ستونزه ده چې په مارکیټ کې چرګان کم شوي دي، خو دوی هڅه کوي ترڅو د چرګ د غوښې بیه هم راټیټه کړي. دا ورور داسې عمومي موضوع ده چې له هراته بیرته تر هراته پورې ما څه پوښتنه کړې ده، نو هغه دغسې زما فکر ده د چانو د نشتون وجه وله. هغه یو قسم د یخچالي غوښه ده، له کندهاره به راتلله مخکې تقریبا دلته په ډېرو ځایو کې، یعنې په ټولو ځایو کې داسې ول چې له د نور چرګان سره په یو قیمت ورکوله. نو دغه زموږ د کمیټې هلې ځلې کوشش یې بولې چې دغه دوی غوښې سره جلا کړي دي. تقریبا د یو قسم دغه لاسي چرګ چې موږ ته یې د لې حلالوو، د هغه غوښه پاو په 120 روپۍ ده، او د بل چرګ د یخچالي چرګ چې له کندهار راځي دا یې سره جلا کړي دي، د دغه پاو بیا په 15 افغانۍ ده. مسؤلین زیاتوي چې پلان لري ترڅو د خوراکي او غیر خوراکي توکو په اړه له تجارانو سره هم نورې غونډې وکړي ترڅو بیې کنټرول شي.